أما بعد فعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك. الحديث زمارونو در رمضان په مناسبت باندې دا اوږد حدیث ما تیره جمعه درته مکمل ویلی دی او نن یې درته لږه تشریح کوم. او ما تیره جمعه ویلي و چې حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعبان په اخیری ورځ باندې مونږ ته دا تقریر او دا خطبه فرمایلې وه. هغه خطبه څه بعضې خبرې ما تېره جمعه کړې وې او چې باقي کم پاتې دي نو په هغې باندې تاسو پوهیوم انشاءالله. وی ای خلکو قد اظلکم شهر عظیم په تاسو یو ډېره لویه میاشت راله او دا میاشت شهر مبارک د برکت میاشته د ډېر لوی خیر فیه لیلة خیر من الف شهر دې کې یو شپه ده چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده او د هغې بیان به انشاءالله یو جمعه کې رمضان کې درته وکړم. بیا پکې ده و چې فرض الله صیامه د دې روجې الله فرض کړي دي وجعل قیام لیله تطوعا او د شپې عبادت زیاتی مقرر کړي دي نفل. او بیا ده و چې فمن تطوع فیه بخصلة کان کمن ادى 70 فریضه چې چا دې کې نفل وکړل نو ثواب یې دا یو فرض دی وهو شهر الصبر وفيما سواه ومن ادى فيه فریضه کان کما ادى 70 فریضه که چا فرض وکړل نو ثواب یې یو پاویا دی. دې پورې به تاسو ته خبره کړې وه او د تراوو وغیره تفصیل مم درته بیان کړی. اوس وی وهو شهر الصبر دا میاشت چې دا د صبر میاشت ده. صبر ډېرې معنا لري. د صبر خپله معنا په عربی کې بندول او بندېدلو ته ویلې کېږي. دې صبر ته چې دا موږ پښتو کې په یو تکلیف سړي باندې راشي او موږ وایو صبر وکړه د هغې معنا دا ده چې ځان د فریاد نه او د چغو نه بند کا. علماء ظاهری درې معنی مولا علی قاري صاحب لیکلي دي او بعض علما اوه قسمونه یې جوړوي. زه به هغه درې ووایم. یو صبر عند الشدائد والمصائب والآفات د مصیبتونو او تکلیفونو په وخت کې صبر کول لکه چا باندې غم راشي وی صبر وکړه یو دا شو. دویم دی الصبر علی الطاعات په نیکو صبر ځان بندول په نیکو ځان ټینګول معنا مې درته وکړه چې نیکي به کې. او یو الصبر عن المعاصي والخطايا والذنوب د ګناهونو او د غواړو غټو هر قسمه ګناهونو نه ځان بندول. او جهاد کې چې کله صبر راشي نو استقامت ته وایي. ام ځان بند که تخت بنا رستو کېږي بنا وصبروا لفظ ورابطو استقامتو نسې ځان کلک کې بند کې تخت بنا. اوس دلته ټولې معنی کېږي. شهر الصبر یو خدا چې د خواهشاتو نه به ځان بند کې د ورځې د پېشمني نه تر ماښامه پورې خواهشاتو نه به ځان مکمل بند کې. د خوراک نه به ځان بند کې د سکاک نه به ځان بند کې او د انساني د تقاضا د خواهشاتو نه به ځان منې کې بند به کې د استقامت براولي ځان به کلک کې چې دې تر تا توجه را نشي دا یوه شوه. بل په عبادت به هم صبر وکړې هغه دویمه معنا هم دلته چلیږي. دا یو لوی عبادت دی ځان ټینګ کوه ته پښتو کې خلک وایي ځان کلک کا دغه د صبر معنا شو. ځان ټینګ کا ځان کلک کا د عبادت د پیشبني نه ورسوه تر ماښامه پورې منځ کې ډز ورنه کوي. هسې نه چې شیطان دې دوکه کي غسلخانې ته ننوځي لام بې وراشه مړه څوک خو شته نه اوبه به پکې ووامه نو اوبه به ووایې خو الله خو شته که نه انسان نشته خو رب العالمین شته
یا کوټه کې دننه هېڅوک هم نشته، راشه څه خوراک به وکړم او خلکو ته به یم زما روژه ده. خلکو نه خو ته روژه خلکو له نه نیسې، الله له نیسې. نو الله خو شته، الله خو نه خبرېږي. ډېر لوی جرم دی چې قصدن څوک روژه ماته کي، ډېر لوی جرم. یو خو به دغه روژه نیسي چې دا کومه یې ماته کړه، او بل به شپېته روژې ورپسې نورې نیسي ورسره، یو شان به نیسي چې تا ولې دا دومره لوی جرم، او بیا به مو سره الله ته توبه وباسي، بیا هم ډېر لوی ګناهګار دی. نو شهر الصبر د خواهشاتو نه به هم ځان بند کړي او په دې روژه به استقامت وکړي، ځان به ټینګ کړي. که تږی هم شوی نو ځان ورسوه، که اوږې هم شوی نو ځان ورسوه، ځان کلک او ځان ټینګ که تر نور پرېوتو پورې. او درېیمه خبره به مو کوم د صبر، صبر عند الشدائد. شهر الصبر که چرته څه تکلیف جنگ جګړه جوړه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی د سره جهالت کوي او یو سړی د سره جګړه کوي، نو ته ورته ووایه چې انی صائم، زه روژهدار یم. هر قسمه تکلیف مصیبت راځي، ځان د فریاد نه، ځان د جنگ نه، ځان د جګړې نه مت بند کا، مو وایه زما روژه ده. هر څومره جهالت چې د سره څوک کوي نو منډې مو وه. بعضې خلک وایي که نه ای په پلان کې روژه لګېدلې ده. هلکه روژه په چا نه لګي، روژه څنګه په چا ولګېده؟ روژه ولګېده، اوږې شوې، مړه نو دا خو ته چې خپله زمینداري کوې د دې نه زیات اوږې کېږي او د دې نه زیات تږې کېږي. او چې ناجوړه شي بیا به څه کوې، او چې په سفر شي بیا به څه کوې. هسې خلکو بانې جوړې کړي د خواهش تابع شي، وی روژه پې لګېدلې ده. روژه په چا نه لګي. روژه چاله زور نه ورکوي، روژه نفس له زور ورکوي، نفس کنټرول کوي، نفس تیزی نه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سرکش شیطانانو تړلی شي په روژه کې، چې څومره سرکش شیطانان وي، بلکې سرکشه پیریان هم یو حدیث کې راغلی دي، هغه هم وتړلی شي. تاسو خیال دی نور کله د روژو په نسبت ګناه کمه شي، د خلکو عبادت زیات شي. د روژې په میاشت کې نسبتاً خلک صدقې زیاتې ورکوي د نورو په نسبت. د روژې په میاشت کې خلک زکاتونه زیات ورکوي. د روژو په میاشت کې یو بل سره خلک خیر ښېګړې زیاتې کوي، تلاوت د قرآن شریف زیات کېږي. او هغه بدقسمته چې 11 میاشتې جومات ته مخ نه کړی، هغه هم جومات ته راشي. ولې؟ شیطان تړلی شوی دی، سرکشه، او پیریان هم تړلی شوي دي. خو نفس خو شته که نه، جاله خو شته. 11 میاشتې خو ستا په دې وجود کې وخت تېر کړی دی، د هغې اثرات خو شته، خو څه ناڅه خامخا کم شي. نو روژه په چا نه لګي دا دروغ دی. روژه سړی بندی د ګناه نه، روژه سړی شیطان الله تړي. نو روژه در باندې څنګه ولګېدله؟ نو چې څوک هم په دنیا کې څه غلطي کوي، وایي دا په ده روژه لګېدو، روژې له شو. روژه نه ته یو کوتک اوچت کو د مازدیګر له را پرېږدوله چې پته ولګي چې روژه پې لګېدلې ده او که نه لګېدلې. خو مست دی، مست مستی کوي، خلکو ته ښایي چې زما خو روژه ده او زما دماغ کار نه کوي، زما روژه ده او زما مازغه کار نه کوي. ته راوله یو بدماش دی مخامخ ودروه چې پته ولګي چې د اوس دماغ کار کوي که نه کوي. دا خو ښځه غریبه ده، دې پې نیغ ورځي. دا خو ګاونډي غریب دی، دې پې نیغ ورځي. ته یو مضبوط ټوپک مار ته ودروه، ابه 2-3 شلقه مو باسي او کنځل مه موته وکړي، خدای شته که پې روژه ولګي. روژه موجه نه لګي. روژه سړي نه شیطان بندوي. دا د خپل مستی د مستی په روژه کې مستی به نه کوو. وهو شهر الصبر. الله نو چې دا صبر دی وکړو، 3 قسمه مې درته وویې، ځان دې بند کو ماښام ته دې روژه ورسوله، او د دغه 3 څیزونو نه خوراک څښاک خواهشاتو نه دې ځان بند کو. او که څوک درته څه قسمه تکلیف رسوي او پریشانی پیدا کوي، د جنگ جګړې نه دې ځان بند که، د مصیبت نه دې ځان بچ کو، نو فایده یې څه ده؟ والصبر شوابه الجنه. د دې صبر والا روژې ثواب بې د جنت نه بل شی شته نه. دومره لوی ثواب دې ته روژه وایي. روژه داسې ونیسه، ثواب جنت شو بس. رسول الله مبارک فرمایي. او یو بل حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي الصوم لی وانا اجزی به. وی روژه زما ده او بدل به زه ورکوم. زمونږ دا طالبان دلته سوال کوي چې هر عبادت د الله دی، دا د روژې تخصیص یې ولې وکړو؟ د روژې تخصیص په دې وجه وکړو چې نور عباداتو کې د نه خامخا بنده خبرېږي. حج کې خو نه ډېر خبرېږي. دقه رنګې د حج نه علاوه مونځ کې خو جمع ده،
بې جمع مونځ مه کوئ جمع کوئ د جمع ثواب یو په 20 دی ځان له مونځ چې کې چې 20 دی وکړل او جمع کې د یو که برابر دی رمضان کې ګورې ځان غرق نه کړې د رمضان ثواب یا څومره شو ګوره ځان له چې یو مونځ دی وکړه یو مونځ او د جمع یو وکړو نو ډېر لوی فرق دی او یا ځان له د جمع یو برابر دی او بیا په رمضان کې یو په اویا دی څومره لوی اجر دی وګټه ډېر لوی ثواب دی جمع له خامخا ځئ او جمع کې شرکت خامخا کوئ نو زما وروڼو نو ګوره خلک دنه خبرېږي او دقه رنګې چې زکات ورکې که بل څوک خبر نشي خو چاله چې ورکې هغه خو خبر شو که که ته ورته د زکات معنا نه م وایې پټې زړه کې د زکات نیت وکړې نو هغه صدقه خو معلومه شوه که نه چې ما له شی راکړه واحد روژه هغه عبادت ته چې ته څوک نه خبرې هېڅوک ته نه خبرېږي که ښځه بچیم نه خبرې نه خبرېږي زمونږ صاحب د هدایت 14 کاله کې دا هدایت لیکلې ده او وروسته بیا پته لګېدلې ده شاګردانو یې ویلي دي چې 14 کاله د روژه وه او په دې روژې ښځه او بچیم نو خبر وروسته پته ولګېده ښځې به وله روټۍ راوړه او ده به ورته ویې کېره نو کې به یې ښوده ښځې ته به یې ویې ځه دروازه به یې بنده کړه نو طالب ته به یې ویې شاګرد ته راشه دا روټۍ وخوره نو شاګرد به ډوډۍ وخوړه ویې ځه اوس لاړ شه نو ابه لاړ نو ښځې ته به یې ویې راشه دا لوښي یوسه نو ښځې به یې ویې ګین دا دو خوړه او شاګرد به وی چې دا ردنه پاتې وه ما له یې ښودې ده نو چې په روژه ته څوک نه خبرې نه خبرېږي نو الصوم لی خاص زما دپاره ده بل هېڅوک که ته ترې نه خبرې نه خبرېږي او یا بعضې علما وایي چې الصوم لی څه معنا دا خاص د دې 3 توجیحات علمو کړي دي خو دا یوې کافرې دلته وانا اجزي به بدل به زه ورکوم نو چې تی بدل الله وایي زه ورکوم نه نورو خو هم الله ورکوي د دې علماو ملا علي قاري او صاحب د عیني توجیحات کړي دي خو زه به راته مزېدار وکړم ادا چې د نورو عباداتو ثواب به الله د فرشتو په لاس ورکوي د دې به په خپله ورکوي په خپله انا اجزي به الله ودا او چې الله په خپله ورکوي نو د الله شان بیا جدا دی زه چاله یو شی ورکوم چې دا پلان کې له ورکم نو لږ به ورکم خو چې په خپله ورکوم او بیا له لویه ډله م جوړه کړم نو معمولي شی به نه ورکوم انا اجزي به نو ثواب د دې روژې جنت دی قسم د ډېره مبارکه میاشت ده او د جنت د رسېدو میاشت ده چې سړی پکې ځان جنت ته ورسوي بیا څه وایي وهو شهر المواسات دا میاشت ده خیر ښېګړې ده یو بل سره خیر ښېګړه پکې وکړي غریبانانو سره مدد پکې وکړي خیر ښېګړه وکړي پېشمنۍ ورکړي غریبانانو له مسکینانو له هر چا ته په خپل ګاونډ کې فقیران او مسکینان معلوم دي زکات وباسئ په رمضان کې زکات خو اصل دا دی چې کله در باندې کال پوره شو نو ورکې به خو خیر که ته رمضان کې ورکې پیشکیم ورکې په رمضان کې نو ورې کا ثواب یو په اویا شو ثواب ډېر زیات دی او دویم دا چې رمضان کې عموما کارونه بند شي او دې زمانه کې خو د کورونا د وجې نه بیا کارونه بند دي نو غریبانانو ته ډېرې پریشانۍ دي نو هر انسان چې په هغه زکات فرض دی ورکې دې غریبانانو له پیشکي ورکې مزدور کار غریب بسی 500 دیاړي ده خدای دې په بیماری نه راولي که پې راله 600 دی به خپل بیمار پالي او که دی به په خپله بچو له خېټه او مزدوري ګټي څه شی دی ګل کار دی 1200 روپۍ غریب اخلي دیاړي مار دی کله دیاړي ولګي کله ونه لګي 500 یا 600 روپۍ اخلي عجزانان دي غریبانان دي لور ورپسر ده ودی به ګران کار دی زوی ورپسر دی واده به ولکوي ګران کار دی خېټه ورپسر ده او دقه رنګې د ښځې د مور د لوڼو د هغوی خېټې د دې غریب په دغه کې دي نو دی به څه کوي خواب دی به څه کوي د ماشومانو سره څه کوي او چې بیماري پرې راله او ډاکټر له لاړ دی به څه کوي نو زما وروڼو خیر ښېګړې پکې وکړئ پېشمنۍ ورکړئ غریبانانو له ماښامي ورکړئ غریبانانو له قسم دی زموږ صحابه به په خپله یو ځل یو میلمه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دی به څوک کور ته بوځي حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وی زه به یې بوځم چې کور ته یې څنګه بوته نو بیبي ته وی ام سلیم بیبي وه وی ام سلیم څه شته ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک میلمه مې راوستی دی د هغه میلمه دې ما راوسته د حضور پاک میلمه شاباس په دې به څونه خوشحالېدل نو ورته وایي نور خو څه نشته خو د ماشومانو څه لږ خوراک شته وی نه وی میسي بیا وی دا ماشومان دې وده که ده وده که
ماشومانو غریبانانو جړل وګیو خو په لوبو موږ مشغول لا مشغول کړل هغې وده کړل نارې وده کړل واه واه ته به وکړې داسې مونږ چې میلمه د دروازې مخکې تېرېږي او لرې ځای کیسې کړو نو زر غوندې شا کړو دروازې ته دننه لاړ شو ښه کور هر څه وي فقیر مسکین کوي خیر راوړی د خدای مو بخا یو خو دا سوالګري دي چې هغه کسبي سوالګري دي زنانه نن سبا په دې لارو کوڅو کې ګرځي او په دې رمضان کې بالخصوص خلکو پسې د موټر شیشې ډبوي زنانه وي او تکړه کسانی بالغان رټل به نه کې خو دا هغه سوالګري چې دا دوی خپل کسب ګرځولی دی مه ورکوئ وله ادې په دې په خپل کلي کې غریبانانو له ورکوې رټل به هم نه کې اما السائل فلا تنهر خو دوی سره سوال د جینکو له پیغلې جینکې په کوڅو کې ګرځي او په پېښور کې دوی سره مدد کول دا دوی سره په ګناه مدد کول دی او تعاون علی الاسم والعدوان په ګناه به مدد نه کې یاره چې راته پته ولګي چې دا هغه کسبي ده کسبي دا معنا چې د دې کار هم دغه سوال د سار روزي او زر 2000 روپۍ ګټي او کور ته وړي او بیا دا دکانداران هم پیږي او دا تاجران هم پیږي هغې ته پته ده او مسکینان فقیران چې سوال کوي ورکا د خدای نوم یې د تواغش بالکل ورکا غیبې ګټې ما لاړ شئ او ښکاری وړه والا ورکه غریب دی کجوري والا والا ستا بچي خوري ته پوستکي وړی او د ګاونډي د کور مخکې غورځې ظالمه د خدای نه نه یارېږي دا مال خو د خدای در کړی دی دا تا نه الله غشتي شي هغه هم ورکولی شي قسم دی الله په دې قادر دی چې د یو نه یې واخلي او بل له یې ورکړي د یو نه یې والي او بل له یې ورکړي په دې رب العالمین قادر دی ګورې یو سړي سوال وکړ یو غریب سړی او سوال یې وکړ سوال او صاحبه دې ښځې یې څه شی راواغې چې دې سوالګري له ورکړي او خاون ورته غوسه شو وی نه به ورکې خو ډېره زیاته مینه وه د دې ښځې او د خاوند په منځ کې بالکل به نه ورکې هغه فقیر مسکین بار بار دا خبره کوله چې ما غریب ما اوږې ما له راکې ده وله ور نه کړه هېڅ یې وله ور نه کړل د دواړو مینه وه ډېر محبت یې قصه اوږده ده خو بالاختصار اخره کې د دې ښځې خاوند دواړو یو بل سره روانه راله چې روانه راله دې سړي دې ښځې له طلاق ورکړو ډېر زیات مالدار و دا خاوند دی پوره مالدار او فقیر چغه وواله او ده ور نه کړه ځه ورک شه څنډه ځان له ګټه که نه ما څه شوی ویې رټه ښځه غریبه د خاوند مخکې بیا غږ نه شي کولی د دواړو منځ کې اختلاف راغی دا قصه اوږده ده خو دې مختصر وی دې سړي دې خپلې ښځې له طلاق ورکړه هغه ښځه بل خاوند وکړه دواړه اوسېدل خاوند خو یې مالدار نو خو خدای پاک دا ښځه برکتي غوندې وه دا خاوند یې خدای مالدار کړ مالدار که دواړه یو بل سره یو ځای اوسېدل دقسې ډوډۍ ته ناست و یو سړي اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخه دې سړي دې ښځې ته وې هله د خدای نوم یې واغېست شابه شی وله یو صدا سخي سړی په منډه یې سامان واغېسته او دې فقیر له یوړه او چې څنګه یې یوړه هغه فقیر له نو هغه دې ښځې را منډه کړې خاوند ته یې ویې سړیه یو ناشنا خبره مې ولیدله وی څه ناشنا وه وی هغه سوالګرې خو دماغه زول خاوند و او چې دې ولیدم په جړا شو راته هغه خو ډېر لوی مال و خو ډېر لوی دولت و دولت یې څه شو مال یې څه شو خو کوڅه کې مونږ ته ولاړ دی سوال کوي زما خو په ډېر زړه خفه شو ډېره ناشنا مې ولیده خاوند ورته وایي وی ناشنا راته زه ووایم وی او وی ناشنا هغه ده چې ما په ستاسو په کوڅه کې اواز وکړه چې خیر راوړی او دې ظالم وی چې مه ورکوله سنډه یې ځان له دې ګټي هغه خدای فقیر که غریب یې که دې خدای مالدار که هغه نیکه سیرته ښځه چې خوښه وه خدای پاک د له نکاح له راوسته زما وروڼو الله په هر څیز قادر دی ګوره ان بطش ربک لشدید د خدای نیوکه ډېره سخته ده چې خدای څوک راونیسي قسم په خدای کې ته څوک خلاصولی شي قسم مې راته وخوړ زما وروڼو دا فقیر غریب ته مسکین ته مخ مه تاوهه ورکه واله څه به کې زکات ورکه زکات څه شی دی مړه په 40 روپۍ ده په 100 کې 2.5 روپۍ ته نشي ورکولی 2.5 روپۍ که دا زکات زه به په زکات یو کال یو جمعه کې درته بیان وکړم انشاءالله العزیز 2.5 نشي ورکولی تا ته وایي په 100 کې 2.5 روپۍ واه 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 19 روپۍ ستا د بچو شوې او 97 روپۍ
سلويختو کې 1 روپۍ ورکه یو کم سلويخت په ښځه بچو لګوه که نه یو نشي ورکولی ظالمه دا خو د خدای روزي د تا نه اخیستې شي بل هم ورکولی شي او داسې من لا کولی شي چې دا روزي به تا سره وي او در باندې به یې بنده کړي نه به یې خورې بیا به څه کوې ډېره موده مخکې زما له چا روټۍ کړې وه د دې ډېر کلونه وشو په دې پېښور کې او ما یې دونه قدر کړو چې دا یو مشهور هوټل دی د هغې نه یې راله خوراک راغوښتې او زما د وجې د علاقې علما هم راغوښتي وو پېښور کې زما د مینې د وجې نه چې کېناستو دلې ټپن کې څه مهې به عثمان ییر دې که مسور دال راوړل نه پکې مالګه وه او نه پکې غوړو سپور یشېدلې هغه یې ځان ته په پلیټ کې واچول هغه یې خوړه ما یې ولې ته موږ سره وي زما له دې نه پرهېز دی دا هر څه ستاسو مخکې پراته نه شم خوړلی چې اوس مې خوړل ماله غم دی دا بې غوړو دي بې مالګې دي بې مسالې دي دقه زما خوراک کولی شي الله که نه شي کولی زما وروڼو داسې به نه کوي فقیران مسکینان کونډه یتیمانان د دې ستا په مالونو کې حق د قسم دی چې حق دی ورکې دا خپل حق دوی دا زکات د دوی حق دی دا ستا نه دی دا د دوی دی ورکوله حکومت له ټیکس ورکې او خدای له زکات نه ورکې بلکې ټیکس ورکې په موبایل کې چې کومې پیسې لګې په هغې کې ټیکس ورکې په نیټ باندې چې کوم شی لګې په هغې کې ټیکس ورکې په ګاډي کې چې روانې موټر وی له ټیکس ورکې په تیلو پټرولو کې ټیکس ورکې نو خدای له ولې نه ورکې الله له ورکه که نه درکوي قسم په خدای یوربي صدقات دنیا کې هم دله خدای زیاتوي او په آخرت کې هم خدای زیاتوي نو شهر المواسات وی د رسول الله مبارک میلمه دی به 90 میسي بیانه کې دا بچي دي اوده کا ماشومان یې اوده کړل غریبانان دا لوګې نه واه دې ته صحابه وایي چې دا لوګې نه یې اوده کړله اوس بیا د میلمه قانون دا دی چې میلمه سره به تم خورې نو خوراک دومره دی چې ایله یو کس پې مړېږي که ښځه خاون ورسره خوري نو بیا خو میلمه نه مړېږي او دا هغه زمانه وه چې د پردې نه مخکې خبره وه خلک به کورونو کې یو بل کله دننه په اجازت تلل تل نو دا خاوند دې ښځې ته پټ وایي او کار وکړه که مونږ ورسره نه خورو خو دا میلمه به وایي چې دوی ولې نه خوري که مونږ خورو شی کم دی او دا میلمه د رسول الله مبارک دی پوره مړول غواړي واه واه نو وی داسې وکړه چې ډوډۍ کېدې نو ته به پاسې دا ډیوې له او ته به دا ډیوه د پسه طریقه مړه کې نو دی به موړ کړو په تیاره کې موږ به ګزاره وکړو نو چې ډوډۍ کېښوده نو زر پاسې د ورګې د ډیوې دا رڼا غلې ده نو پړق پړق نو ډیوې له پوکې ورکړو نو خو دا ډیوه بله که که نه وایي نه بلیږي نه بلیږي نو تا تیارې جوړه کړه نو میلوی موړ که او په خپله به یې هسې پلیټ له ګوتې وړئ هسې به یې ګوتې وړئ چې میلمه خفه نه شي او ټوله ډوډۍ په میلمه وخوړه میلمه ماشوم خو نو هغه هوښیار و سال چې راغی رسول الله مبارک ته الوی وی د الله رسوله بچي ناروده کړل او ډیوې یې مړه کړه زه یې موړ کړم په خپله خېټه یې راونغښتې او ناروده شو نو الله قرآن شریف کې آیت نازل کړه د صحابه اوږد حدیث مختصر ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه صحابه هغه خلک دی که خپله ناره اوږې دي نو په خپله ګزاره کوي خو بل له ورکوي دا صفت پیدا کړې په ځان کې شکر دی مونږ خو هغسې نه وي مونږ سره خو چیزونه ډېر دي نو چې پکوړې پخی 15 شپږ د کسان یې نو شل پخې کا چې شل پخې نو 10 څلوېښت پخې کا نو یو دانه توخ او ګاونډیانو له هم ورکړه د دې غریبانانو د ګاونډیانو د بچو به هم پکوړو تړل کېږي هم د خدای بندګان دي که نه د هغې به هم سیخه کې تړل کېږي هم د خدای بندګان دي که نه د هغې به هم غوړو تړل کېږي هم د خدای بندګان دي که نه د هغې به هم وریجو ته زړه کېږي هغې هم د خدای بندګان دي د هغې به غوښې ته زړه کېږي نو تا ته 10 پراته دي نو 10 کې شی نه کا تا ته 15 قسمه شی پروت دی نو 4 قسمه وخوره تا ته 2 قسمه شی پروت دی نو خیر دی د دواړو قسمه لږ لږ دی خپل ګاونډي له ورکا او د الله په نوم یې ورکا الله ویني د الله نه غیرتي ذات بل نشته دی اوس به درته ووایم شهر المواسات جنگ غزوه یرموک کې یو صحابي فرمایي وی زخمان پراته دي وی زما د تره زوی نو وی ډېر زیات تږی و نو چې زه ما مشت او اوبو ډک کړه د تره هغه زوی له مې راوړه اوبې وغوښتې غریب زنکدن وخت دی زنکدن نو یې خوا کې ورسره بل زخمي پروت و هغه د اوبو ته داسې فریاد شانتې وکتل نو یې ما ته راغه تره زوی وی چې اشاره یې وکړه خبرې نه شوې کولی چې دله ورکړه وی چې هغه له مې اوبه یوړې هغه سره خوا کې بل زخمي پروت و هغه اوبو ته ډېر په شوق وکتل د زنکدن د تندې نه دې مله وساتي
نو هغه زخمی ما ته وی غله یوسه وی چې غله مې یوړه هغه سره خوا کې بل زخمی و هغه داسې اوبو ته په شوق وکتل هغې اشاره وکړه چې ما پرېږده دله یوسه وی چې غله مې یوړې د هغه نه ساه ختلې وه نو واپس مې هغه دریم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه نو واپس مې دویم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه نو واپس مې تره زوی له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه ځان کدن وخت کې قرباني ورکوي ما پرېږده خدای بل له ورکه دا د صحابه وجود دی الله چې ما ته وایي آمنو کما آمن الناس صحابه والا ایمان پیدا کېدان کې دا د ایمان متعلقات هم په ایمان کې داخل دي دا د ایمان متعلقات دي دې ته شعب الایمان ویل کېږي دا د ایمان متعلقات دي دا په ایمان کې داخل دي لکه دا کوټه ده او پکې دی نو پکې هم کوټه کې داخل شو دا دریم پکې داخل شوی دا رنګونه هم پکې داخل شو نو ایمان د متعلقات د ایمان امام بخاری په دې ډېر زیات بابونه کتاب الایمان کې لګولي دي چې تاسو مهرباني وکړئ په دې ان للایمان امورا د ایمان د پاره متعلقات د ایمان بغیر د هغې نه نه مکمل کېږي نو یو د ایمانیاتو د متعلقاتو نه دا دی چې بل سره خیر ښېګړه وکړه مواسات وکړه مواسات او صحابه به څه چل کو هغوی به مواسات نه کو هغوی به مساوات کو خیر ښېګړه خو دې ته وایي چې لږ شی ورکړه هغوی به وي نه چې زما څه دي چې دا غونډه غله ورکوه هغوی به مساوات کو مساوات لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دلته زموږ علما لیکي نو بل سره خیر ښېګړه شهر المواسات پېشمنۍ ورکړه روژه ماتې ورکړه غریبانانو له او بیا څه وایي اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو شهر یزاد رزق المؤمن فیه په دې کې د مسلمان رزق زیاتېږي ماشاءالله زه خو نه وایم څوک یې وایي حضور پاک مبارک فرمایي مسلمان رزق زیاتېږي بل له دې پېشمنۍ ورکړه تعالی به خدای یو پاو یا زیات کړي د دې نه هم زیات اخلاص چې څومره زیات دي بل له دې روژه ماتې ورکړه د هغې یو پاو یا بلکې د هغې نه زیات به خدای پاک درکړي زه یار ما خو نه دي ویلې زما خو خوله ده ما خو د رسول الله مبارک ووت حدیث ته تا شروع کړی دی د مسلمان رزق پکې زیاتېږي په دې د غریب هم زیات شو خلکو ورسره خیر ښېګړې وکړي او چې د مالدار کم ورکه دله به هم خدای پاک زیات کړي ما خو تاسو ته تېره جمعه ویلي چې رسول الله مبارک 3 څیزونو باندې قسم کړی دی د پیغمبر مبارک خبره بې قسمه موږ منو خو دا قسم بعضې وخت کې که حضور پاک خپلو صحابو ته هم خوړلی دی نو د تاکید او د مضبوطوالي دپاره خلک قسم خوري ولې الله رښتونی نه دی څه الله والعصر نه وایي قسمونه نه خوري خدای پاک ته به خدای قسم ولې خوري رسول الله مبارک والذي نفسي بيده دا قسم ولې خوري خپلو صحابو ته وایي صحابه خو په هغه دونه مضبوط ایمان و چې ټنګېدلی ایمان نو 3 څیزونو باندې قسم خوري او پکې دا دی چې صدقې سره به مال کمیږي نه بلکې الله دې تاسو له توفیق درکړي بهر کې داسې میاشت ده چې یو خبره دې میاشت کې راته بله وکړم د چندې پورې راغله زما وروڼو زه تاسو ته یو اعلان کوم چې څوک هم اورېدا واورئ بعضې خلک په دې سوشل میډیا زما نوم استعمالوي او د بار ملکونو د یو ځای نه بل ځای له پیسې وله راځي او زما نوم استعمال کړي زه ګورې نه چا نه چندې غواړم نه څوک سوشل میډیا زما شته چې د خلکو ته ووایم چې دا شی راوړی څوک زما نوم یادوي د جومات په نوم او څوک د مدرسې په نوم باندې او څوک وایي دا مې رشته دار دی څوک وایي دا مې خپل دی او څوک وایي دا مې استاد دی او 2 دایه مې ونیول خلک 2 دایه مې ونیول پروس کاله مې یو سړی راغی ما ته یو کلیپ را لوکا مې څه وایي دا لږې پیسې تاله چا رالیږلي دي مې زما څه کار دی ما ته سړی مې لوکا لږ ساعت پس سړي ټیلیفون وکړ وایي ما خو وله 10,000 روپۍ ورکړی وی چې دا غله ورکړه چې دا جومات کې ولګي مې ما له 3,000 راکړي دي جومات ته مې ورکړي غونډې والې دقه رنګې پرونه یو خبره ده موږ له خو د جومات د اواز وکړو نو خلک راولېږي که نه دوی ما خو یو سړي له ورکړی په پرورۍ کې پیسې مې پروري نه پرونې راوړي دي جومات ته مې ورکړي نو زه خلکو ته هم دا خبره کوم چې ما سره د چا څه کاري نو ما سره ډایرکټ خپله رابطه کوئ زه سوال نه کوم د چا نه چا نه چندې غواړم نه چا نه سوال کوم نه مې څوک رشته دار شته نه مې څوک دوست شته چې زما په نوم چندې غواړي ولې غواړي زما په نوم باندې هېڅ چا له مه ورکوئ
خلک لګیا دي زه نه غواړم او خلک غواړي زما په نوم زه سوال نه کوم او خلک زما نوم استعمالوي ولې استعمالوي ګناه کوي زما نوم هېڅوک دا اواز زما چې څوک هم اوري او زما نوم چا هم د چندې دپاره او د جومات دپاره او د مدرسې دپاره استعمال که دا به چورلټ دروغ وایي څوک وایي دا مې ماما دی څوک وایي دی مې تره دی او څوک وایي دا مې رور دی او څوک وایي دی رواره یم او څوک وایي دی خوری یم ټول دروغ وایي د حیران شم چې دا خلک ولې داسې کوي نو مهرباني وکړئ که داسې چاره سره سوشل میډیا د ما په واسطه رابطه وکړه ما سره ډارې خپله رابطه کوې دا غل پته ولګي دا مې خیر یو زیاتي خبره وکړه نو شهر المواسات د خیر ښې کړه بیا څه وایي دا هغه میاشت یزاد رزق المؤمن فیه اوس بله واوره ماشاء الله من فطر صائما كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه چې روجهدار لچا افطاري ورکړه روجهدار لچا افطاري ورکړه دومره ثواب یې شو لکه مریی چې ازاد کړي مریان خو نشته اوس یو سړي وي ارمان که مریانو ما به هم د خدای په نوم ازاد کړی مریی خو په 10 زره هم کېده په 20 زره او په 1 لک به هم کېده کان کمن اعتق رقبة لکه مریی چې ازاد کړ مریی او بل څه شی دی ومغفرة لذنوبه او دا د ګناهونو مغفرت هم شو عربو کې دا ډېر لوی رواج دی مازدیګر چې څوک رواني په لاره باندې ځای په ځای خلک ولاړي په دې روډونو باندې او صاحب پیکیج یې جوړې کړي په هغې کې ډبل روټۍ هم پرته وي په هغې کې یو مالټه هم پرته یو سیب هم پکې پروت یو 5 شپږ کجورې هم پکې وي د اوبو بوتلګي هم پکې وي بس دا 4-5 سیزونه یو ځای کړي او ډبي کې بند کړي او چغې به راته وي لاس به راته خوځئ دا لاس به خوځئ نو ګاډي ودرېږي نو که ګاډي کې 14 وي نو 14 وله ورکړي څومره لوی ثواب یې وګټه او ځای په ځای بیا چې ماښام ته 5 شپږ منټه نو ځای په ځای په دې هوټلو کې او په دې لارو کوڅو کې خلکو د خپلو دوکانونو نه مخکې د رستخان غوړولي نو ورشه خدای پې څونه آباده کړې ده څونه پې خدای آباده کړې ده نو موږ دا شی نه کوو دا شی په کار دی چې یو چاله افطاري ورکړه روژه ماتې ورکړه داسې شوه لکه چې مریی آزاد کړي وي او دویم ګناهونه به یې مات کړي نو صحابه وی قیل یا رسول الله لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم هر چا سره خو دومره شي نه چې چاله روژه ماتې ورکړي بعضې خو پکې غریبانه دي اوس یو غریب و چې دا ثواب ګټل غواړم نو هغه سره خو څه نشته نو رسول الله مبارک فرمایي يعطي الله هذا الصواب لمن فطر صائبا على مسقط لبن او تمرة او شربة ماء وی دا ثواب د هغه چا کېږي چې چاله یو ګوټ پی ورکړي چاله یو ګوټ اوبه ورکړي چاله یو کجوره ورکړي خبره یې درته اسانه کړه دا نه چې موړې کا یو کجوره دې مو ورکړه یو کجوره روژه ماتې له یو ګوټ اوبه دې مو ورکړې یو ګوټ پی دې مو ورکړ یو ګوټ پی نو دا ثواب دې وکړه ګناه دې معاف شوه او زیات دومره ثواب دې وشو لکه چې مریی دې ازاد کړی د مارونو چې اوس تا یو ګوتی کجورې واخېستې هلکه په څو په 200 کیلو دي په 200 کیلو نو چې 200 باندې د کیلو واخېست نو په هغې باندې 50 کسان روژه ماتوي نو چې په 200 باندې تا ته د 50 کسانو لکه 50 مریان چې د ازاد کړي د خدای بنده او 50 ځله به د خدای د ګناه نه معاف کړي وروڼو سترګې مه پټوو دلته کې په دې ویښ شی د رسول الله مبارک په دې حدیث عمل وکړئ احادیثو مقصد عمل کول دي چې موږ د پیغمبر مبارک په حدیث عمل وکړو ومن اشبع صائما واهوه او که چا موړ که روژهدار سمې موړ که نو ثواب یې څومره دی کان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وهو بل سوی وی که چا یو سړی موړ که موړه پوره موړ که او روژه ماتې وله ورکړه او ډوډۍ م وله ورکړه الله به یې ګناه مو بخي او د حوض کوثر اوبه به وله خدای پاک ورکړي د هغې نه پس تنده نشته جنت یې ذکر که خو جنت خو بیا تنده اړوخه د تندې سیزن خو د تندې وخت قیامت دی بس هغه تنده ختمه شو جنت کې خو بیا سړی برابر دی هغې خو سم نشته دی او چې چاله د روژه ماتې ورکړه بل ثواب یې څومره دی دا هغه چې څومره د روژې ثواب او دومره ستا شو د هغه به نه کمیږي څو خبرې شوې زما وروڼو څه ګوره یو خو دی په یو کجور او په یو ګوټ اوبه په یو ګوټ پیو باندې
ستا خدای ګناه معاف کوي او د یو مری برابر ثواب درکوي او که پوره دې موړ کو نو ګناه دې معاف شوه او د رسول الله مبارک د حوض کوثر اوبه به هم تاله خدای پاک درکړي څومره او د هغه د روجې برابر ثواب شو. بعضې خلک د بل په روجه باندې روجه ماتې نه ماتوي یاره وایي بیا زما کمیږي نیکبخته ستا نه کمیږي پیغمبر مبارک فرمایي ستا نه کمیږي او ستا برابر ثواب د هغو شو. او بیا څه وایي شهر اوله رحمتون اول رحمت دی دا تاسو ته ما ویلي او دویم مغفرت دی او دریم د اور نه ازادېدل دي. ښه اورېږه بیا درته وایم درې قسمه بندګان دي. یو هغه بندګان دي چې هغه ډېر نیکان دي ګناه سر نه نشته لکه پیغمبران شو سر نه نشته یا ګناه شته خو نیکان دي ګناه ډېره لږه ده. دا یو قسم شو. په دې انسان د اول نه د خپل خدای رحمت شروع شو. رحمت شروع شو بیا د خدای رحمت نه بندېږي. اول پہ رحمت شو دا اول د باندې رحمت شو بس بندېږي نه بیا. او دویم هغه دی چې ګناه هم کوي او نیکي هم کوي دواړه شته نو دا لومبی لس ورځې په ده باندې رحمتونه وورېږي نو چې د میان دا لس ونیسي نو خدای پاک یې معاف کړي ویې بخي. او دریم څوک دی د عتق من النار آخره دی چې دا لس ورځې دا شل ورځې ونیسي او اخري یو ویشتمې ته ور داخل شي او هغه ونیسي نو الله پاک دې د جهنم د اور نه آزاد کړي. مړه سمه قسم په خدای پښتانه وي د لوټ میاشت ده نو دوی وي د لوټ دا معنا چې راشه د خلکو جیبونه لوټ کا دغه لوټ نه دی لوټ دا معنا چې ثوابونه لوټ کا وګټه ثوابونه. لیکن زما رونو بیا څه وایي من خفف عن مملوکی فیه اعتقه الله من النار که چا خپل زمیدار سره امسایه سره مزدور سره غلام سره وینځې سره هغه زمانه کې خو مملوک غلاکه وینځه وه اوس پکې دا ټول داخل کا نوکر دی کلاس فور دی او هغوی سره دی ګزاره وکړه او کار دی پې کم وکړه چې روجه ده الله به د سر ته جهنم د اور نه آزاد مفتو کې بخنې میاشت ده. خو دا داسې ده لکه چې په سړي باران وریږي او دی د سر بل طرف ته کي نه 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 دا د رحمت باران دی دا د مغفرت باران دی دا د جهنم نه اور نه ازادېدل دي دې نه به سر نه تختو. لیکن زما رونو څلور کسان نه بخلي کېږي ښه څلور کسان دا نه بخلي کېږي. لیلة القدر چې کوم هغه شپه ده هغه شپه ده چې کومه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده او هغې کې یو خاص ټیم دی چې په هغې خاص ټیم الله د هر چا دعا قبلی. لیکن د دې او لیلة النصف من شعبان د شعبان په پنځلسمه خدای پاک ډېر خلک د اور نه ازادوي هلته کې لیکن دا څلور نه بخلي کېږي. څلور کوم دي مدمن خمرین چې همیشه شراب څکي حضور پاک مبارک پکې همیشه لفظ راوسته. څه مطلب که یو سړي شراب وڅکله او بیا دې توبه ویسته نه خیر ویڅکله او معافي غوښته توبه خو چې مدمن دی همیشه شراب څکي دې نه بخلي کېږي په روژه کې. شکر دی الحمدلله د دې ګناه نه مونږ خلاص شو د خدای پاک د دې نه خلاص شو شکر دی. او ډېر قمقل خلک دي چې هغه به څکي ډېر بېوقوفان دي چې هغه به شراب څکي او نن سبا د شرابو نوم بدل دی نوم د شرابو د خمرو ورته نوی نور نومونه وله خلکو یې ښودي دي. نو یو دا نه بخلي کېږي نمبر یک. دویم څوک نه بخلي کېږي عاق لوالدیه د مور پلار نافرمانه د مور پلار نافرمانه نه بخلي کېږي. مور پلار سره ښه سلوک وکړي روغه ورسره وکړي جوړه ورسره وکړي. که چا نه مور پلار خپوي رمضان میاشت ته لږه تحفه واله او ورشه د ښځې مه منه خو د ښځې د لاسه د مور پلار نه حق دی که نه نافرمانه دی. د ښځې خپل حق دی او د مور پلار یې خپل حق دی. د ښځې مه منه مړه دا چې د مور پلار ته خپوي او د ښځې مني نو خپه کېږي نه د ښځې بړوا دی بړوا. ښځه خو ټیک ده خو دومره هم نه که نه د ښځې خپل حق شته که نه بس دی ډوډۍ وله راوړه جامه وله راوړه پیزار وله راوړه ډاکټر لی بوځه مینه ورسره کوه محبت ورسره کوه هم درته ویم لیکن داسې به هم نه کوې نو ښځې خیال به ساتئ خو مور پلار به د ښځې دپاره نه پرېږدي. نو مور پلار که د چا نه خفه ولکه چې چا نه هم خبري زما دا بیان چې څوک هم اوري نن به دا فیصله کوو که خیر انشاء. ډېر وایي یاره نو ما سره زیاتې کوي یاره نو زما ښځی نه ده خوښه دا کیدي چې د خواښې به انګور نه وي خوښه
خو د انګور جبه 15 ګزه ده نو ځکه به یې نه خوښه کړه. دا خو دې غریب او پسې 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي ځان له خوښه کړې ده. 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي نو ځان له خوښه کړې ده. او خامخا کور د دې دی چې انګور راله او هغه ځان د کور مشر حسابوي نو خواښې له قار ورځي که نه. زوی زما ما نه زوی ولې قبضه کوې؟ دا اور زما و اوس تا په دغه کې واغېشت په لاسو کې واغېشته نو خامخا انګور دې لږه ګزاره کوي د خواښې سره. او خواښې دې هم بې ځایه دغه نه کوي. ګورې بعضې خواښیانې مسې هغه څه ورته ویلې کېږي بیا مې لیونی شوې په تورجمې باټینګڼ غواړئ نو هغه قصې د خواښې هم نه کوي ګزاره. یاره خره بشیر جان خو را دې غمه خلاص دی دې لا وایي ماله ښځه نیکبخته شکر وباسه چې په دې غمه خلاصې. جنت کې به دله خدای که خیر انشاءالله درکوي. ښه نو عاقل لوالدی ده په دې به بیان درته یو جوبه وکړم انشاءالله. او دریم کم یو دی قاطع الرحم رشته ماتولو والا. رشته ماتول بایکاټ تا سره د ما بایکاټ تېر ورته وایي. او ښځې ته څه وایي که تا د ما دې ورور سره بیا خبرې وکړې او دې کره لاړې ته په ما طلاق یې ته خدای دې طلاقي بې خو باسه. ورور سره بیا وروسته دې رغېدل نه کېږي بیا راشي یاره چې ما خو دا خبره کړې وه اوس خو رغېدل نه کېږي دې سره څه وکړم مې زه سره څه وکړم. اوس خو ما 3 طلاقه ویلي دي اوس به څه کوم. که ماما کره لاړې ته په ما طلاق یې که تره کره لاړې ته په ما طلاق یې که دا ورور دې کور ته پرېښو ته په ما یاره نو بس حکومت دا شیدونه مې نه دي خوښ ګڼي. که زما حکومت وي طلاقیان به مې ټول د پړي باندې تړل او سمندر دریاب کې مې غورځول. ښځې لا زور شو ظالمانو. ورور سره د جنګ وکړو نو ښځې لا زور شو او بیا ټینګېدی نه شي دله بیا ټینګېدی نه شي. نو کله یو ملا لځي او کله بل ملا لځي یاره ما دا خبره کړې ده نو ما له خو سخت قار راځي که نه. ما خو یو فروز کال مې یو 2 څپېړې والي بیا خپه ومه ما ته ملګري وایي ځان له جنګ ګورې مې قار راغی که نه چې مفتو کې او په څه دا وره ښه ډېره ناشنا وه. ښځه م راغلې وه سړی م را او سړي ته چې مې وکتل داسې یو بوتل غوندې و لکه دا منګکوري نه دقسې د منګکوري غوندې د اسخا غاښونه او د اسخا پوزه یې نیولې وه او ښځه خو خیر برقه کې وه او پلار ده سره م راغلی و هغې سره م را نور رشته داران هم په څه باندې یې ورته طلاق ورکړی خبرې که مو واورېدل نو تاسو مو وایئ چې دا دونه ظلم و. وایي دا سپېره مې پېشمني له پاسه و چې پاسه یو 2 رکاته مونځ به مو کوي او پېشمنۍ به مو کوي او مونځ به مو کوي. نو یو ځل مې ولا آواز ورکړ کال یو نیم پکې 2 پکې تېر شوي ما نه هم خبره یېره چې ګناهګار نه شم ولې دلته په ممبر ناست یم ما پاسه که نه پاسه هم کړ بیا وله رالم نیکبخته پاسه پېشمني وکړه مونځ به وکړې بیا یې راته وکړل چې په 3م ځل رالل وایي ښه ده د 3 طلاقه مې طلاقه کړې. نو خوار چې پېشمني لري پاسه یا ظالمه 2 رکاتو مونځ لري پاسه یې ظالمه منزله دې پاسئ نو چې دی وی بس غلطي وشوه نو چې مې څپېړه اوچته کړه که نه او ښه مضبوط مې په دا کوکی وواو یو 2 څپېړې مې ووه چې ارمان دی چې اوس به خلک وایي چې دا ملا لیونی شو که زه جلپې شو یعنې په دا خښته مې د اثر و در باندې ګرځېدم تا خدای بې خو باسه دې شکل ته دی وګوره تاله بس ښځه درکړي اوس به وایي څه چل کوو مې اوس ټینګ شکل څه چل کوې هېڅ حال مې نه کېږي ځان نه دې لوی لاټي برنس جوړ کړی دی خوار شی ښځې موندلې دي په ښځو قبر کوی ولې دا طلاقیان په ښځو قبر کوي. یاد وساته زمانونو ښځو سره به ظلم په رمضان کې نه کوئ که مو کړه خدای به نه د قیامت پر ورځ تپوس کې ښځه نه نشي کولی. ښځه ستا نه 2 ګنټې مخکې پاسي رښتیا ووایه پاسي که نه پاسي ولې پېشمنې دله تیارې ډوډۍ دله پخئ ترکاري دله پخئ 2 ګنټې ستا نه مخکې غریبه ویښه شوه پاڅېده او بیا په تام ډوډۍ وخوري ته وخورئ او هغه غریبه بانګ وایي او هغه بانګ نه مخکې لیا په هغه اخري وخت کې غریبه پېشمنې وکړي تا له منډې تړلې وایي دارو راوړه واله اوبه راوړه دا واخله مالګه زیاته ده دا پېشمني کې دا غوښه اومه ده دا پلان کې دی دا هغې غریبې بېخ ووته نو خامخا کله مالګه زیاته کله کمه کله غوښه پخی کله کچی 2 ګنټې ته پاسه که نه ته پاسه که نه پېشمني له وختي ته خو پېشمني له هم نشي پاسېدی بېغیرته په زور دې پاسئ او هغه 2 ګنټې 2 نیمې ګنټې مخکې پاسېدلې ده غریبه
نو تعالی پېشمنۍ تیار کړي. نو پېشمنۍ چې در باندې وکړي نو ته ښه مزېدار بیا بړستن نه کاږي سپېره مونځ هم نه کوې. او که نیک سړی وي مانځلی لاړ شي داسې چل وکړي دا مونځ وکړي ته اوده شي هغه هغه لوښي وینځي. وایه که نه وینځي که نه؟ هلکه خبرې به رښتیا کوو. لوښي وینځي که نه وینځي؟ هغه ټول لوښي صفا کړي، هغه هر څه جارو کړي، هغه باورچي خانه مو وینځي. د خوب لاړ نو چې بیا ته چې د ډیوټۍ موټۍ له ځې نو تاله بیا سسټم وسټم برابروي. تا خو ښه مزېدارې ډډې لولي نو غرمه غریبه بیا پاسي. واه واه. نو ماشومان بیل قلارئ، هغوی له به هم ډوډۍ ورکوي ماشومانو له، بیل قلارئ، هغوی له جامې بیلې انځه، هغوی له وجودونه بیل انځه. نو ماښام ته په ما روژه لګېدلې ده او هغه د مازدیګر نه غریبه لګیا ده او روژه ماتې له ده تیاري، کله پکوړې پخوي او کله بل څه کله بل څه کله بل څه. او بیا ورته شریعت وایي سکه کول په شریعت کې د روژه کې مکروهه ده. روژه کې سکه کول څه دي؟ مکروهه. لیکن د کمې ښځې خاوند چې غصناک وي غصناک نو هغه د هغې دپاره سکه هم کولی شي غریبه. حالانکه سکه مکروهه ده په روژه کې، لیکن خاوند غصناک و سکه هم کولی شي. نو وختي غریبه تیاری شروع کړي نو ماښام تا له روژه ماتې ته مخکې وکړي اگر غریبه وروسته وکړي. نو چې روټۍ وخوري نو ته ښه مزېدار یا مونځ کړی یا نه یا تراوله تلې یا نه غریبه لګي هغه لوښي بیا وینځي. ټوله ورځ د غریبې په دې کې تېره شوه. په دې کې رښتیا ووایه دا ښځې د قرآن شریف تلاوت هم کوي تاسو یې نه کوئ. په دې کې هغوی چې پېشمني وکړي تهجد هم وکړي او سپېره زمونږ سړي چې دي سار مانځلی نه دي. په دې کې ته تراویح هم نه کوې بړستن په ځان د پاسه راواچوې غریبه لګي هغه خپلې تراویح هم کوي خپل منځونه هم کوي. نو ښځو سره ظلم به نه کوې، جاتې به نه کوې. قاطع رحمین. او بیا ته ماما سره روانه تره سره روانه. داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله رب العالمین دا مخلوق پیدا کړل دا صله رحیمي ولا لو الله ته مضبوطه التجا وکړه. اخذ بحق الرحمن لفظ راغلی دی، مضبوطه التجا وکړه. الله ته مهمه سوې څه کې وی الله زما بس کېږي وی چې څوک تا ختموي زه به ځان نه لرې کوم او چې څوک ستا خیال ساتي د صله رحمۍ د رشتې زه به ځان سره یو ځای کړم. صله رحمۍ خیال وساتئ، روانه یو بل سره په رشتو کې مه کوئ، بایکاټ مه کوئ او دا د عدل بدل رشتې مه کوئ. دی راغلی دی زه ورځم که دی زما تپوس ته نه راغلی زه نه ورځم. دی نه دی راغلی کوه ته صل من قطعک هغه صله رحمۍ ختمۍ ته یې ورسره مه ختموه ته یې ورسره وکړه. نو دا دوه کاره به کوو انشاءالله نن. او چې څوک اورې هغې دې ما سره ووایي چې که د چا نه مور پلار خپئ او دی په ناجیز دی په جیز دی مور پلار یې په ناجیز دی خو بوډاګان دي نن به ورسره روغه کوئ. ښه تحفه حاج جرګې مه کوئ، تحفه حایف والی ول یو څه خپو کې ورته سر کېدی سجده نه هسې د مینې ورته رغاړو ځه به ما معاف کړه. نور بنده ته رکوع سجده منه. او بل دا چې که چا په صله رحمو کې روانې دي نو دا کشر دې مخکې شي او مشر د دې ورشي او معافي دې ترې وغواړي. دا د رمضان میاشت ده ولې دوا دې نه قبلېږي مغفرت دې نه کېږي چې دا کارونه کوي. او څلورم څوک دی مشاحن کینې والا بغض والا نفرت والا. یو کینه ده یو هغه کینه چې هغه سخته کینه او دشمني پکې راشي. یو خبره ده بعضې وخت یو سړي د چا مال خوړلي نو هغه سره یې پړه کې لږ بغض راځي. یو سړی یو ظالم په یو سړي ظلم وکړي نو لکې راځي هغه خیر دی. خو بې ځایه یو مسلمان سره کینه ساتل، یو مسلمان ته کوشش کول چې ضرر ورته ورسوم، یو مسلمان ته داسې کینه چې دشمنۍ ته خبرې رسې د ده نه قبلېږي. نو دا څلور څیزونه دي زما وروڼو د دې به پوره خیال ساتو. ښه د دې نه به یو مور پلار سره جوړه به وکړې که خیر انشاءالله. صله رحمي که د چا ختموي دا مه ګوره چې هغه خو را سره بد کړي دي کوي دې بده د هغه خدای ته وسپاره تا له به خدای پاک عزت درکوي. او دریم شراب خو شکر دې نشته او که څوک یې څکي توبه دې ترې وباسي. او څلورم مسلمان سره دې کینه نه ساتي بغض دې نه ساتي. دا څلور خبرې شوې.